بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشئ. نن پنجشنبه د لیندۍ قوس شلمه چې د ډسمبر له 11 نیټې سره سمون خوري. له شمشاد او بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکي. له افغان حکومت سره یې د تعامل په تړاو د ځینو هیوادونو د ویناو هرکلی کړی. د اسلامي امارت د بیان مرستیال وایي چې تعامل یوازینۍ لار ده چې هیوادونو ترمنځ باور زیاتولی شي. او دا یوازینۍ لاره ده چې د هیوادونو ترمنځ باور زیاتولی شي او د دواړو اړخونو ګټې تامینولی شي. له نظام او خاورې دفاع یې فرض عین وباله. په کابل کې په سلګونه دیني عالمانو په یو پریکړه لیک کې له هیواد او نظام څخه دفاع مقدس جهاد وباله. پر ټولو افغانانو له خپل نظام، خاورې او ارزښتونو څخه دفاع فرض عین ده او دا دفاع مقدس جهاد بلل کیږي. له تاوتریخوالي ډک چلند یې غبرګونونه راپارولي دي. د پاکستان مطرحو څیرې د دغه هیواد د پوځي رژیم لخوا د سیاسي ګوندونو په وړاندې تاوتریخوالی په کلکه غندلی دی. ورور سره لیدل وو چې اجازه ورنه کړل شوه او د تاوتریخوالي ډک چلند ورسره وشو. او په میانمار کې د پوځي حکومت لخوا پر یو روغتون په هوایي برید کې نږدې 100 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. بشپړ خبرونو ته مو زه محب الله حنیفي هرکلی وایم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره ورځ د افغانستان وضعیت په تړاو د یوې ناستې کوربه و. په دې ناسته کې د یوناما سرپرستې د افغانستان پر بشري او بشري حقونو وضعیت اندېښنه وښوده او له اسلامي امارت سره یې تعامل د ژمنو ترسره کولو پورې مشروط کړ. د چین استازي له اسلامي امارت سره د نړیوالو تعامل غوښتنه او د روسیې هغه بیا د اوسنیو چارواکو پر وړاندې د لویدیځ په ګواښونکې لهجې نیوکه وکړه. ورته مهال امریکا د اوسنیو چارواکو پر سیاستونو نیوکه کړې، خو اسلامي امارت بیا له افغان حکومت سره د تعامل څرګندونو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپله درې میاشتنۍ غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د یوناما د استازي په ګډون د ګڼو هیوادونو استازو د افغانستان پر بشري، اقتصادي او ټولیز وضعیت بیلابیل نظرونه څرګند کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت سرپرستې په افغانستان کې بشري حالت خورا سخت بللی او ویلي دي چې د بدلولو لپاره یې ډېر ځله له افغان چارواکو سره بحثونه کړي. جورجت ګانیون د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتي چې پرې نږدې دغه وضعیت عادي بڼه غوره کړي. نوموړي په افغانستان کې سوله او له نورو هیوادونو سره سوله ژوند، په نړیواله ټولنه کې د افغانستان مدغمېدل او د نړیوالو مکلفیتونو اداینه د افغانستان په تړاو د نړیوالې ټولنې ګډ هدف یاد کړ. د افغانستان په تړاو زموږ ګډه موخه په خپلواکه ارزونه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 زیږدیز کال په 22 پریکړه لیک کې واضح شوی چې هغه له ځان او ګاونډیو سره په سوله کې ژوند، په بشپړ ډول نړیواله ټولنه کې ادغامېدل او د نړیوالو ورګرځېدلو مکلفیتونو په ځای کول دي. خو اجازه راکړئ چې ووایم هدف دا نه دی چې دغه ادغامېدل به د اوسنیو چارواکو د روانو سیاستونو دوام په صورت کې ترسره شي، بلکې دغه څه د نړیوالو مکلفیتونو له ادا سره شونې دي. بل پلو د بشري مرستو برخه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیال ټام فلیچر وایي چې د نړیوالو مرستو کمښت او په ګڼو برخو کې د مرستو بندیدل افغانستان له بشري بحران سره مخ کړی. د هغه په خبره پر روان 2016 زیږدیز کال کې به شاوخوا 22 میلیونه افغانان بشري او نږدې 4 میلیونه بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري او د رسیدا لپاره 1.7 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. د چین استازي په افغانستان کې روان وضعیت باثباته وباله او له اوسنیو چارواکو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل ټینګار وکړ. فوکونګ د ترهګرۍ په وړاندې د اسلامي امارت مبارزه وستایله او دغه څه د نړیوالې ټولنې مهمه غوښتنه وبلله. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي نه کړي او د افغانانو ټول بنسټیز حقونه باید تضمین وي چې پکې د زده کړو او کار په څیر مهم حقونه هم شامل دي. د روسیې استازي بیا له اسلامي امارت سره د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا د ګواښونکې لهجې پر کارولو نیوکه وکړه.
موږ متاسف یو چې ټول لویدیځ مرستندوی اړخونه دا نه درک کوي چې له افغان چارواکو سره د ډیالوګ له پراخولو پرته بله لار نشته. دوی لا هم د ضرب العاجل ټاکلو او د بندیزونو د لګولو په ژبه له هغوی سره غږیږي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې پر دې حقیقت پوه شو، څومره چې له هغوی سره د خبرو سختولو هڅې وکړو، دا به نه یوازې موږ له طالبانو سره مطلوبې پایلې ته نږدې نه کړي، بلکې د دې خلاف هغوی به لا سخت دریځ نیولو ته اړ کړي. بل پلو د امریکا استازي د اسلامي امارت پر پالیسۍ نیوکه وکړه او ادعا یې وکړه چې ګواکې اوسني چارواکي له نړیوالې ټولنې سره خبرو او ډیالوګ ته ژمنتیا نه ښیي. د پاکستان استازي ټولې خبرې بیا د وسلوالو ډلو برخه کې پر اندېښنو او پر کرښه له افغانستان سره پر شخړو ورټولې وي. اسلامي امارت بیا د هغو هیوادونو له څرګندونو هرکلی کړی چې پکې له اوسني حکومت سره د تعامل غوښتنه شوې. دا چې ځینو هیوادونو له افغانستان سره پر مثبت تعامل ټینګار کړی دی، دا یوه ډېره اساسي موضوع ده او دا یوازینۍ لاره ده چې د هیوادونو ترمنځ باور زیاتولی شي او د دواړو اړخونو ګټې تامینولی شي. افغانستان هم له ټولو هیوادونو سره مثبت تعامل غواړي. له اوسنیو چارواکو د سیاستونو او د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د هیوادونو اندېښنې داسې مهال دي چې اسلامي امارت له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه له اسلامي اصولو سره سم تامین شوي او نړۍ دې په دې برخه کې د اندېښنو پر ځای تعامل او د اړیکو پراخولو ته راوړاندې شي. افغان حکومت د غراض تل د نورو پر ضد د افغان خاورې پر نه کارېدنې هم ټینګار کړی دی. په کابل کې د هیواد په سلګونه دیني علماو په افغانستان کې کیدونکي تیری وړاندې دفاع مقدس جهاد بللی. دغو دیني علماو په یو پریکړه لیک کې ویلي چې که پر افغانستان بهرنی یرغل کیږي نو له خپل نظام، خاورې او ارزښتونو څخه دفاع پر ټولو افغانانو فرض عین ده. د پوځي چارو څارونکي هم وایي چې افغانانو تل د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې چې د خپلې خاورې او خلکو دفاع وکړي. په کابل کې د هیواد سلګونه دیني عالمانو چې له بېلابېلو ولایتونو راغلي وو په یو پریکړه لیک کې ویلي چې په افغانستان باندې د کیدونکي تیری پر ضد جګړه کول جهاد دی. دې ناسې ته چې اسلامي امارت په نوښت جوړه شوې وه، د سترې محکمې مشر مولوي عبدالحکیم حقاني، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په ګډون ځینې نور لوړپوړي چارواکي هم ورغلي وو. د هیواد دیني علماو تر پراخو بحثونو وروسته یو 15 مادهیز پریکړه لیک خپور کړ چې په 2مه ماده کې ویل شوي که پر افغانستان بهرنی یرغل کیږي نو پر ټولو افغانانو خپل نظام، خاورې او ارزښتونو دفاع فرض عین دی. که هر څوک له بهر څخه پر افغانستان تجاوز وکړي او یا د مسلمانانو پر حریم تیری کوي، پر ټولو افغانانو له خپل نظام، خاورې او ارزښتونو څخه دفاع فرض عین ده او دا دفاع مقدس جهاد بلل کیږي. نو لکه څنګه چې زموږ ولسونه د تاریخ په اوږدو کې د هر متجاوز په خلاف په متحد صف کې درېدلي، په راتلونکي کې به هم په کلکه د هر متجاوز پر وړاندې د جهاد په مقدس صف کې درېږي. په پریکړه لیک کې راغلي چې زموږ ولسونو تاریخ په اوږدو کې په خلاف په کلکه درېدلی دی. د پوځي چارو څارونکي هم وایي افغانانو تل د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې چې د خپلې خاورې او خلکو دفاع کوي. د دوی په خبره هیڅ یرغلګر ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان پر خاورې تیری وکړي. افغانانو همیشه د خپل خاورې د عرضي تمامیت څخه په میړانه توګه دفاع کړې ده او قرباني ورکړې ده او یرغلګرې د ماتې سره مخ کړي دي او په تېښته بریالي شوي دي. د هېواد ساتنه هر افغان باندې فرض ده. دیني علماو همدارنګه ویلي چې هیڅ افغان اجازه نه لري چې له افغانستانه بهر جګړو کې برخه واخلي. په پریکړه لیک کې راغلي که څوک د امیر له اجازې پرته د پوځي فعالیت لپاره له هیواده بهر ولاړ شي نو تخلف کوي او دا تګ جایز نه دی. دا چې د شرعي امیر لخوا هیڅ افغان ته اجازه نه ده ورکول شوې چې بهر ته د نظامی فعالیت لپاره ولاړ شي، نو که څوک تخلف کوي دا تګ جایز نه دی. اسلامي امارت د داسې کسانو د مخنیوي لپاره لازم اجراءات وکړي. په پریکړه لیک کې له اسلامي امارت څخه غوښتنه شوې چې د هغو کسانو مخه ونیسي چې بهر ته د جګړو لپاره ځي. د سیاسي چارو څارونکي بیا وایي په کابل کې د دیني علماو دا پریکړه لیک نور هیوادونو ته دا پیغام ورکوي چې د افغانستان له خاورې چاته زیان نشته او نه غواړي چې د نور په چارو کې لاسپهنه وکړي. خو اوس چې دا غونډه ناسته ده دا د هغې خبرو ځواب دی چې
افغانان دا حق چا ځان ته نه ورکوي چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې غرض ولري. او بل دا به د سیمې او د سیمې ورېخوا هیوادونه همدغسې په نړیواله کچه به دا یو واضح پیغام دنیا ته ورسوي چې افغانستان خلک د بل هر وخت نه اوس متحد دي او نه غواړي چې د نورو کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي چې کړې هم نه ده. په کابل کې دیني علما داسې مهال پریکړه لیک خپروي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې شوې دي. څه موده وړاندې د پاکستان پوځي رژیم پر افغانستان بریدونه وکړل چې په لړ کې یې یو شمېر ولسي خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان پکې شهیدان شول. د پاکستان پوځي رژیم د سیاسي ګوندونو د ځپلو لپاره د تاوتریخوالي چلند پیل کړی دی. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له کورنۍ سره د پوځي رژیم لخوا د تاوتریخوالي ډک چلند تازه پیښې په دغه هیواد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو غبرګونونه راپارولي. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر فضل الرحمن د پوځي ادارو لخوا دا ډول اقدامات د ټولې اسلامي او انساني اصولو په ټکر کې بللي. په ورته مهال پخواني امریکایي ډیپلوماټ زلمي خلیلزاد بیا د عمران خان ملاتړ کړی چې د پاکستان پوځي رژیم لخوا د ناروا ظلمونو پر وړاندې مبارزه کوي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځي رژیم لخوا د دغه هیواد له سیاسي مطرحو ګوندونو سره د مخالفت او ناسم چلند پیښې تر هر بل وخت زیاتې شوې دي. تازه د پاکستان تحریک انصاف ګوند یا PTI د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د پاکستان پوځي حکومت د دې ګوند د مشر عمران خان له کورنۍ سره د تاوتریخوالي ډک چلند کړی او پر څو حق غوښتونکو ښځو یې د ماشینونو له لارې یخې اوبه شیندلې دي. په خبرپاڼه کې راغلي د عاصم منیر په مشرۍ د پوځي حکومت دغه چلند داسې مهال شوی چې د عمران خان خویندې په پنجاب ایالت اډیاله زندان کې د خپل ورور عمران خان لیدنې ته ورغلې وي. دا دومره بې کفایته حکومت دی چې دلته خویندې یوازې د ورور د لیدو لپاره راغلې وي او یوازینۍ قانوني غوښتنه یې له خپل ورور سره لیدل وو چې اجازه ورنه کړل شوه او د تاوتریخوالي ډک چلند ورسره وشو. د PTI په خپره شوې اعلامیه کې دا هم راغلي چې د پاکستان پوځي حکومت د وروستیو اقداماتو په ترسره کولو سره د ټولو اسلامي او انساني اصولو رعایت تر پښو لاندې کړی. د دې سره هممهاله د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم دغه چلند په سختو ټکو غندلی او د پاکستان پوځي رژیم پر وړاندې روان سیاسي وضعیت یې له کړکېچونو ډک یاد کړی. بل پلوه امریکایي ډیپلوماټ زلمي خلیلزاد د پاکستان پوځي رژیم پر وړاندې د PTI د مشر عمران خان دریځ ستایلی دی. زه د دې سړي زړورتیا او ستړیا ته درناوی کوم چې د بې شرمه او بې رحمه پاکستان پوځي ادارې لخوا پر ماشینونو د یخو اوبو شیندنې سره یې مبارزه وکړه او دغه مخامخ کېدل ماته په چین کې د تیانانمن میدان کې د هغه ځوان کې سره یادوي چې چین کمونیست حکومت پوځي ټانکونو مخې ته ودرېد. د دې ترڅنګ تازه د پاکستان پوځي رژیم د دغه هیواد استخباراتو یا ISI مخکینی مشر فیض حمید په 14 کاله زندان محکوم کړی. د پاکستان سما تلویزیون د پوځ د عامه اړیکو ادارې یا ISPR د خپرې کړې اعلامیې له قوله راپور ورکړی چې فیض حمید په سیاسي فعالیتونو کې د ښکیلتیا او د امنیتي محرمو اسنادو پر افشا کولو تورن شوی. د فیض حمید خلاف محاکمه د 2024 زیږدیز کال اګست پر 12 پیل شو چې 15 میاشتې دوام وکړ. هغه په سیاسي مسایلو کې پر ښکیلتیا، د رسمي محرمو اسنادو بربنډولو، د هیواد ملي ثبات او ګټو ته خطر پیدا کولو، د واک سرچینو ناسمه کارونې او پر ناحق خلکو ته پر زیان رسونې تورن دی. بل لور یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې تازه په شمالي وزیرستان میراري ولسوالۍ سوړۍ سیمه یوې دیني مدرسه کې چاودنې 2 ماشومان وژلي او 14 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه د چاودنې د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه دي تایید شوي، خو پاکستاني رسنیو چاودنه د هوان سرګلولې له امله بللې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي تر هغو چې پاکستان قوي ضمانت ورنه کړي د دواړو هیوادونو ترمنځ تړلې لارې به خلاصې نه شي. نورالدین عزیزي شمشاد سره ځانګړې مرکه کې وایي د افغانستان او پاکستان ستونزې او کشالې پر خپل ځای دي او پاکستاني چارواکي تل هڅه کوي چې ډیورن فرضي کرښه او کډوالو مسایل د سیاسي فشار آلې په توګه وکاروي. عزیزي ټینګار کړی چې
پاکستانی لوری د اقتصادي مسایل له سیاست سره نه غوټه کوي ځکه دا کار سوداګرو ته زیان اړوي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي چې د افغانستان جغرافیوي موقعیت دوی ته اجازه ورکوي چې پاکستان باندې د سوداګرۍ او ترانزیت له پلوه خپله تکیه کمه کړي او په سیمه کې موجودې نورې بدیل لارې ولټوي. نورالدین عزیزي له شمشاد سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې افغانستان د اسیا په زړه کې پروت دی او دا موقعیت ورته د ایران د چابهار بندر، د چین واخان د منځنۍ اسیا هیوادونه، هوایي دهلیزونه او له ایران او منځنۍ اسیا سره د ریل ګاډي نښلول شوی پټلۍ هغه امکانات دي چې د بدیل لارو په توګه ترې کار اخیستلی شي. ښاغلي عزیزي ټینګار وکړ چې د واخان پر لاره کارونه باید چټک کړای شي څو افغان سوداګر خپل سوداګریز توکي د چین او بیا له هغه ځای نړیوالو بازارونو ته ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده ستونزې به خپل ځای دي او د ده په خبره پاکستاني چارواکي تل هڅه کړې چې سوداګري او کډوالو مسایل د سیاسي فشار د آلې په توګه وکاروي. البته ما خدمتتان گفتم میتونم که موضوعاتی که ما همراه پاکستانی ها مذاکره داشتیم طبعا بین هر دو کشور مشکلات است. مسائل دیورند است، مسائل مشکلات مهاجرین است، مشکلاتی است که سالها یکی به دیگر نزدیک بودیم و بین دو همسایه موضوعاتی است به خودتان معلوم است که سالها در بینش بحث شده است. خواست امارت در مقدار سالمی بود که اگر هر موضوعی که ما داریم، اگر هر کشمکش سیاسی و یا کشمکش مرزی که ما شما داریم این باید از سیاست باید از تجارت باید جدا بسازیم و خواست ما می بود و موضوعاتی که از طرف امارات بود و هر کدامشان الحمدلله رسیدگی شد. حقیقتا رسیدگی ما کردیم. وقتی که زمانی که ما با پاکستانی ها مذاکره می کردیم می آمدیم در کابینه بحث می کردیم، از طرف حاجی ملاسب خداوند خیر برکت نصیبش بکنه از طرفشان حل می شد و از طرف پاکستان یک قدم هم حتی پیش نرفت. سبان د 2 میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې تړل شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګریزه راکړه ورکړه بنده شوې ده. ښاغلي عزیزي دې مسلې ته په اشارې وویل چې د تورخم لارې پرانیستلو په تړاو وایي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت له پاکستان څخه په دې اړه یو ډاډمن ضمانت غوښتی دی. نوموړی ټینګار کوي چې پاکستان له افغانستان سره 3.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت تجارت او ترانزیت لري او لارو تړل کېدو راهیسې ډیورند فرضي کرښې هغه سوداګر سخت زیانمن شوی دی. به نظر من روی معاونیت اقتصادی، روی برنامه‌های تضمین و روی مکانیزم تضمین جدی کار کرده و یا شاید زیر کار باشه که به چه شیوه ما بتونیم تضمین از پاکستان اخذ بکنیم. تضمین انواع مختلف داره. یک کشور میتونه تضمین شه، خود پاکستان میتونه تضمین کنه، رهبری پاکستان میتونه این موضوعات تنظیم کنه، میتونه که یک وزارت تضمین کنه که دیگر راه پاکستان بند نمیشه و اگر میشه که مثال به کدام مکانیزمی که ما شما مثال میخواهیم بعد روی برنامه بعد از نه تنها پاکستان هر دو طرف باید تضمین داشته باشند. نورالدین عزیزي هند ته د خپل سفر له لاسته راوړنو ډک وباله او هند ډاډ ورکړی چې نوي ډیلي له افغانستان سره سوداګري پراختیا سربیره د افغانستان په بېلابېلو برخو کې پانګونې ته لیوالتیا لري. نوموړی زیاتوي پاکستان پر ځای هند د افغانستان توکو لپاره ښه مناسب بازار دی. نورالدین عزیزي په دې مرکه کې وویل چې افغانستان د پاکستان پر سوداګریزو توکو او بازارونو اتکا نه کوي او دا ګړی له اتیا ډیرو هیوادونو سره د سوداګریزې اړیکې لري او د نړیوالو بندیزونو سره سوداګري په عادي ډول سره روانه ده. الحمدلله امروز تماما در راههای دنیا و کشورهای دنیا بر روی صادرات و واردات افغانستان باز است. اگر یکان شرکتی که بسیار بزرگ از خود بزرگ تمطراق و کلان فکر میکنه شرکت است و میخواهد که مثال یک تجار افغانی یا تجارا میخواهند که تجارت کنند به او سلیقوی برخورد میکنه. دیگه ما با کسی الحمدلله ما مشکل نداریم. بیش از 80 کشور همیشه ما اعلان کردیم که کشورهای دنیا ما صادرات داریم و از بالاتر از این کشورهای دنیا ما واردات داریم. ما هیچ رقم در بخش برنامه‌های صادرات و واردات و تجارت و ترانزیت و تی و ترانزکشن ما محدودیت نداریم. ښاغلي نورالدین عزیزي د دې مرکې په یوه برخه کې له ټولو پانګوالو وغوښتل چې ژر تر ژره خپلې پانګې له نورو هیوادونو افغانستان ته راولېږدوي او په خبره افغانستان په یو صنعتي هیواد بدلېدو وړتیا لري. اوس مهال په هیواد کې د کورني او بهرني پانګونې لپاره ښه زمینه هم برابره شوې.
کابل ښاریان په اوس ورځو کې چې هوا خورا سړه شوې ده د هوا له ککړتیا شکایت کوي او وایي چې د کابل ښار هوا په ژمي کې د هوا د فشار له کبله د نورو موسمونو په پرتله څو برابره خراب او ککړه وي چې اکثره خلک یې په تنفسي ناروغیو اخته کړي دي. ډاکټران وایي د هوا ککړتیا د سږیو، پوستکي او د زړه یو شمېر نورو ناروغیو لامل کیږي. سره له دې چې کابل ښاروالۍ د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره خپلو هلو ځلو ته اشاره کوي او هغه اغېزناکې بولي، خو د کابل ښار ککړه هوا کې بیا د ښه والي کومه نښه نه لیدل کیږي. دا د کابل ښار د ژمي د لومړیو ورځو شپو او یو سوړ ماښام دی چې ککړه هوا یې له ورایه د واټونو په فضا کې د لیدو او احساسېدو وړ ده. د کابل ښار په فضا کې ککړه هوا د توره وریځ او په واټونو تور غبار چې سهار وختي او ماښام ناوخته زیات د لیدو او احساسېدو وړ وي د هغو لسګونو زرو موټرو د ګڼې ګوڼې له کبله منځته راغلي چې بې کیفیته تیل کاروي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له شمشاد سره د خبرو پر مهال د ککړې هوا له کبله خپلې اندېښنې شریکې کړې او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره دې یو څه باید وکړي. کابل هوا ډیره ککړه شوې ده، ماښام نه پس څوک نشي کولی. ترافیکو مدیریت نه دا هغه غواړو چې دا کم موټرې دي او لوګي ډیر زیات کوي، په دې په اړه جدي پاملرنه وکړي. بسیار هوا به حساب استفاده زغال سنگ می باشه، استفاده دود است، استفاده موترهای بلند خور یا دود از آن می باشد. موترها بسیار در شهر کابل خراب می باشه، ماشین‌ها بعضی از موترها دودهای از اون می باشد که باعث خراب شدن گلون ما، بینی ما، چشمای ما همه به ما ضرر داره. سړی تنفس نشي اخیستی، د سړی معدې ته، سترګو ته، د بدن هر غړي ته تاوان کیږي او له ښاروالۍ نه دا غوښتنه کیږي چې په دې برخه کې خپله دنده په صحیح توګه ترسره کړي. کابل د نړۍ د هغو کارونو په ډله کې راځي چې د هوا ککړتیا کچه پکې ډیره لوړه ده. ډاکټرانو په وینا هوا ککړتیا د سږو، پوستکو، د زړه او یو شمېر نورو ناروغیو لامل کیږي. بدبختانه به ووایم چې دا د ډېرو مرضیو سبب کیږي. نفس تنګي دی، د جلد امراض دي جلدي چې کوم نن سبا ډېر خلک پرې مبتلا دي، خارښت دی او داسې فنګسونه نورې پیدا کړي دي چې په دې کمو ورځو کې د ژمي په دې یخ هوا کې چې ډېر مریضان موږ ته مراجعه کوي، ګوري په جلدي امراضو مخته شوي دي. په کابل کې د هوا د ککړېدو بېلابېلو لاملونو ته اشاره کیږي چې پکې د بېوزلۍ له کبله د خلکو لخوا د کورونو، حمامونو ګرمولو، نانوایانو لخوا د پلاستیک، ربړ او نور مضرو توکو کارول، په موټرونو کې د بې کیفیته تیلو استفاده شامله ده. خو د دې ټولو ترڅنګ د موجوده ککړې هوا یو بل اصلي لامل ته هم ګوته نیول کیږي چې هغه په کابل ښار کې د نفوسو بې حده زیاتوالی دی. هغه څه چې کابل نور د زغم توان نه لري. د ځینو اټکلونو له مخې اوس مهال کابل ښار د شاوخوا 6 میلیونه وګړو کوربه دی چې د نفوسو دغه زیاتوالی نه یوازې چاپریال ته ستونزه پیدا کړې بلکې د هوا په ککړتیا کې هم خپله ونډه لرلې. سره له دې چې کابل ښاروالۍ د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره خپلو هلو ځلو ته اشاره کوي او هغه اغېزناکې بولي، خو د کابل ښار ککړه هوا کې بیا د ښه والي کومه نښه نه لیدل کیږي. په مشخص شکل باندې تقریبا 3500 مختلف اصناف سروي کړي دي چې په هغه کې حمامونه هم وه او نور فابریکې هم وه او د دغه سروي په ترڅ کې تقریبا 950 مختلف صنفونه مسدود شوي دي د دې لپاره چې دوی یا فلتر نه درلودی یا که فلتر هم درلودی د دوی فلتر غیر معیاري فلتر او باید ترمیم شوی وای. همدارنګه په دغه وخت کې تقریبا 950 صنفونه بیرته خپل مرحله کې یا مسدودي لري کړی ده چې هغه کابل ښاروالۍ ټیمونه کټلي که چیرې دوی خپل هغه فلتر بیرته جوړ کړی وي او یا ترمیم کړی وي، هغه د دوی هغه محدودیت یا مسدودیت یا لاکمول لرې شوي دي او تقریبا 150 نوي فلترونه په کابل ښار کې کښېنول شوي دي پر مرکز ګرمیو باندې. د پلازمینې کابل بېلابېلو واټونو ته ولاړو او د کابل د هوا ککړتیا په تړاو مو د خلکو نظرونو له ځان سره ودرلودل. دوی له حکومت څخه بېلابېلې غوښتنې درلودلې او د شپې تر شاوخوا 12 بجو پورې موږ د پلازمینې کابل په واټونو وګرځېدلو ومکته چې شیبه په شیبه هوا ککړېږي، خو د چاپېریال ساتنې څېړونکي وایي د کار شاوخوا چې کومې د خښتو بټیو په زړو تخنیک تولید کوي، مالکین باید دې ته مجبور شي چې خپلې بټۍ د نوي تخنیک سره عیارې کړي او د دود د تصفیې لپاره ځانګړي ستاندردونه مراعات کړي. شاغا سادات، شمشاد ټلویزیون، پلازمینې کابل.
ملګرو ملتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ ترنګلتیا د حل په موخه د یو شمېر هیوادونو هڅې وستایلې. د افغانستان سیاسي او بشري وضعیت په اړه د دغه سازمان امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډه کې د یوناما مشري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي شخړې پر حل ټینګار ترڅنګ په دغه برخه کې د ترکیې او قطر هڅې وستایلې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ له دواړو خواو اوربند ته د پابند پاتې کېدو ترڅنګ د افغانستان اوسني امنیتي وضعیت د ډاډ وړ او بېمخینې یاد کړی. ملګرو ملتونو یو شمېر هیوادونو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانې ترنګلتیا پر حل د ټینګار ترڅنګ په دغه برخه کې د ترکیې، قطر او یو شمېر نورو هیوادونو هڅې ستایلې. د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې د یوناما مشرې سربیره پر دې چې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت د ډاډ وړ وباله، خو له دواړو هیوادونو یې وغوښتل چې اوربند ته پابند پاتې شي او د موجوده شخړې د حل لپاره د خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر ښه دی. میلیونونه افغانان د ثبات او جګړې له نشتون ګټه اخلي. داسې وضعیت د دوی تیر یو نسل کې نه دی لیدل شوی. دغه تشویشونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مهمو سرحدي پوستو د تړلو لامل شوي چې په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان او پاکستان دواړو خواو خلکو لپاره اقتصادي عواقب درلودل. موږ په سیمه کې د هغو هیوادونو هرکلی کوو چې هڅه کوي د خبرو له لارې یوه حل لاره ومومي. موږ د اړونده ډلو څخه هم غوښتنه کوو چې د اصلي مسایلو په اړه خبرې وکړي او دواړه خواوې د اوربند درناوی وکړي. د یوناما ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د روسیې فدراسیون، ګیانا، سومالیا او الجزایر په ګډون ګڼو نورو هیوادونو استازو هم ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې شخړې باید د خبرو له لارې حل شي. موږ د خبرو او مذاکراتو له لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په برخه کې چمتووالی لرو. دا چاره د سیمې د امنیت او خوندیتوب لپاره ډیره اړینه ده. په کابل او اسلام آباد غږ کوو چې د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره په یو غږ او متحد عمل وکړي. بلخوا د هند استازي بیا د پاکستان له لوري په بریدونو کې د افغان ښځو، ماشومانو او لوبغاړو په وژنه د ژورې اندېښنې څرګندولو ترڅنګ په وچه کې د ایسار افغانستان د لاسرسي وړ لارو قصدي تړل په کلکه وغندل او د سوداګریزه او ترانزیتي ترهګري وبلله. د پاکستان له لوري په بریدونو کې د افغان ښځو، ماشومانو او لوبغاړو وژنه غندو. په وچه کې د ایسار افغانستان د لاسرسي لارو قصدي تړل سوداګریزه او ترانزیتي ترهګري ده. د افغانستان د تګ راتګ او سوداګریزو لارو بندول نه یوازې د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان یا WTO د اصولو ښکاره سرغړونه ده، بلکې د یو سخت زیانمن او په وچه کې ایسار هیواد پر وړاندې د فشار، ګواښ او تیری ښکاره عمل ګڼل کیږي. حکومت بیا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د نږدې کېدو په تړاو د غونډې یو شمېر ګډونوالو څرګندونو هرکلی کړی، خو ترڅنګ د ځینې هیوادونو هغه تورونه چې ګنې په افغانستان کې وسلوالې ډلې فعالیت کوي په کلکه رد کړي. په کابل کې نن د افغانستان د اوزلوبې د لیګ د 2م دور سیالۍ پیل شوې چې پکې د اوزلوبې 11 لوبډلو او 12 بهرنیو لوبغاړو ګډون کړی دی. د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو په هیواد کې کورنیو بهرنیو لوبغاړو ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې وویل چې اسلامي امارات تل د افغان لوبغاړو ملاتړ کړی او دوی له خصوصي سکتورونو وغوښتل چې له افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي. دلته د کابل د اوزلوبې په میدان کې د اوزلوبې د لیګ د 2م دور سیالۍ داسې مهال پیل شوې چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې او نورو اړوندو ادارو چارواکي حاضر وو. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس په روان کال کې د لوبو په برخه کې د افغان لوبغاړو بریاو ته په اشاره وویل چې دا لاسته راوړنې خپله له افغان لوبغاړو څخه د دوی د ملاتړ څرګندوی دی. احمد الله وثیق زیاته کړه چې اسلامي امارت تل له افغان لوبغاړو ملاتړ کړی دی او د په خبره خصوصي سکتور هم باید له افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي.
نو دا یو غټه لاسته راوړنه د افغانستان کې الحمدلله مثالي امن ده او موږ ټولو نهادونو ته څخه هم هیله دا ده چې ورزش یوازې همیشه د حکومت مسؤلیت نه ده پاتې سوی. خصوصي سکتور باید ورزش ته لاس ورکړي، حمایت یې وکړي. په ټوله دنیا کې معمول ده چې د خصوصي سکتور له حمایت پرته ورزش داسې ډېر نشي ځلېدلی. د دې سربیره د کابل والي په خپلو خبرو کې د دا ډول سیالیو پیلول د هیواد د دودیزو لوبو د خوندي کولو لپاره مهم وبلل او زیاته کړه چې اسلامي امارت په هیواد کې د ډاډبند امنیت په ټینګولو سره د دغه لوبو لا ودې ته امکانات برابر کړي دي. د وویل چې دوی افغان لوبغاړو ته د لا زیاتو امکاناتو برابرولو ته ژمن دي. خو نه باید په دې باندې اکتفا وسي، نور هم باید کوشش وسي چې موږ خپل عنعنوي لوبې نورې هم وغځوو او دا د خوشحالۍ ځای دی چې نن د ورځ د بهر ملکو ورزشکاران هم دلته موږ سره شرکت کوي او موږ افغانان وروڼه په هر ملک کې ښه میډالونه او لاسته راوړنې لري. نو موږ هم تاسو ته اطمینان درکو د کابل په سطح باندې چې ان شاء الله العزیز موږ همیشه ودې ته ژمن یو چې تاسو لپاره د لوبې زمينه برابر کړو. د اوزلوبې د فدراسیون رئیس بیا د اوزلوبې د لیګ د اووم دور د سیالیو په اړه معلومات وړاندې کړل او ویل چې په دې سیالیو کې چې 10 ورځې دوام کوي د اوزلوبې 11 لوبډلې چې له منځنۍ اسیا هیوادونو څخه 12 بهرني لوبغاړي هم پکې برخه لري له یو بل سره سیالي وکړي. فعلا یو ټیمه بسکشي حضور لري او اته ټیمه د نیزه‌بازي سره رسیدلي څلاره کې دي. 10 ورځې به دوام کوي په ډیر آرامه فضا کې او په دې لیګ کې به بغیر چې کم خارجان راغلي 12 نفر او بغیر نور به خپل د افغانستان لوبغاړي دي. ان شاء الله ډیر ښه لیګ به تاسو نه خاص آمادګیګان ورته نیول شوي دي د بیننده او ته واي پی جوینا د چاپاندازانو. د یادولو وړ ده چې د اوزلوبې د لیګ د شپږم دور په سیالیو کې د یما پټرول لوبډلې اتلولي ګټلې وه. اوس هم څو اقتصادي خبرونه. غور کې د اوبو رسولو 3 شبکې جوړیږي. د غور ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا د 400 ولسوالۍ په ګورکین، باتقل او د ګلخنج کلو کې د 4.8 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو رسولو 3 شبکې جوړیږي. دغه شبکو د جوړېدو سره به 1000 کورنۍ پاکو اوبو ته لاسرسي عمومي. د کډوالو اداره راستنیدونکو ته کوچنیو اقتصادي پروګرامونو د جوړولو په برخه کې هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کوچنیو پورونو له لومړني بانک سره د راستنیدونکو د ځواکمنولو په برخه کې هوکړه لاسلیک کړې ده. سرچینې ویلي دي چې راستنیدونکو ته به د یوې پروژې له لارې کوچني پورونه برابر شي او له سوداګرۍ او پراختیا سره به یې اړین روزنیز ملاتړ هم ترسره شي. د بلخ د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې دغه ولایت نهر شاهي ولسوالۍ پر 3 سړکونو د جغل اچولې چارې پیل شوې. د مسؤلینو په خبره دغه ولایت د نهر شاهي ولسوالۍ په شهره کې افغانیا، ګل افغان او خضرخیل کلو کې د اوکتید موسسې په مالی ملاتړ د 15 میلیونه افغانیو په لګښت یا د سړکونو د جغل اچونې چارې پیل شوې دي. د ترکیې له لوري د طبیعي پیښو له زیانمنو افغان کورنیو سره د مرستو 24مه جوپه په هرات کې افغان مسؤلینو ته وسپارل شوه. په دغه څه باندې 1000 ټنه مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي چې د ترکیې جنرال کونسل د افغان سرې میاشتې مسؤلینو ته سپارلې. مسؤلین وایي ډاډ ورکوي چې مرستې ته پر اړمنو وویشي او تمه کوي چې دغه ډول بشري مرستې د هیوادونو اړیکې سره پیاوړې کوي. د ترکیه هیواد 1201 ټنه بشري مرستې د هرات روزنک تمځای کې افغاني سرې میاشتې ته وسپارل شوې. هرات کې د ترکیه جنرال کونسل وایي د خوراکي او غیر خوراکي مرستو 24مه جوپه ده چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو او نور اړمنو کورنیو سره د مرستې په مخه رالیږي.
د ترکیې دوستۍ 24م قطار دی چې هرات ته رارسېدلی. د ترکیې مرستې به د تیر په څېر راتلونکي کې هم دوام ولري. ترکیه نه یوازې چې د دوست هېواد افغانستان سره به مرستې کوي، بلکې د افغانانو رفاه او هوساینې لپاره به هم مرستې وکړي. په ورته مهال د افغاني سرې میاشتې مسؤلین وایي له دې وړاندې د یاد هیواد 922 ټنه خوراکي او غیر خوراکي مرستې د هیواد 22 ولایتونو کې له طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو او نورو اړمنو کورنیو ته رسولي او د یادو مرستو د ویش ډاډ هم ورکوي. با کل افغانستان انشاءالله پیش کدام کمک رسیده بود او دفعه او به 23 ولایت تقسیم شد. انشاءالله این ما بقیه تقریبا 11 ولایت مانده به اون تقسیم میشه و به دیگه ولایت هم تقسیم میشه. محموله کمک هایی که در سال جاری به دسترس جمعیت هلال احمر افغانی تسلیم داده شد 922 تن در محموله قبلی آمده بود که ما در 23 ولایت افغانستان با مردمان مستضعف و مستحق با رهبری شیخ صاحب و اداره حوادث که قبلا سروی شده بود و شناسایی شده بود کمک ها رسانیده شد و به مستضعفین توزیع گردیده است. بلخو د هرات ځای مسؤلین د ترکیه یادو مرستو هرکلي ترڅنګ باور څرګندوي چې دغه مرستې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ اړیکې لا پیاوړې کړي. این قطارها نه تنها همکاری‌های مادی را از کشور دوست ترکیه به امارت اسلامی افغانستان و کشور افغانستان می آورد، بلکه محبت را و توناژ معنویت را با خود بار داشته و می آورد. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ترکیې هیواد 22 مرستندوی جوپې هم افغانستان ته رسیدلي او 22 ولایتونو کې اړمنو کورنیو باندې ویشل شوي. ننګرهار کې لسګونه ځوانان د ظرفیت لوړونې او مسلکي مهارتونو ترلاسه کولو له پروګرام څخه فارغ شول. په فارغ شویو کې د شهیدانو معلولینو وارثین او هغه ځوانان چې شامل دي چې د فقر له امله کسب له زده کړو پاتې وو. له حرفوي زده کړو د مسلکي مهارتونو فارغ ځوانان وایي هیلهمند دي چې ترلاسه کړي مهارتونه به یې ورسره د دندو په موندلو او خپلواک کار پیلولو کې مرسته وکړي. دغه 1550 تنه ځوانان د شهیدانو او معلولینو او اقتصاد ریاست په ګډو هڅو د یو خیریه مؤسسې له لوري د هغه زده کړیزې دورې فارغ شول چې پکې د موبایل جوړونې، خیاطۍ، انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړې شاملې دي. مسؤلین وایي دوی نه یوازې دغو ځوانانو ته زده کړې ورکړي بلکې د روزګار لپاره تازه فارغ شویو ته اړوند کاري وسایل هم ورکوي. او دوی د خیاطۍ او د موبایل جوړونې برخې ته دوی ته موږ د فراغت څخه وروسته کاري وسایل چې هغه دوی په خپل کلو کې ولسوالیو کې هلته کار کوي کاري وسایل هم ورته ویشو د همدې حرفې اړوند. مسؤلین دغه راز ډاډ ورکوي چې د تیر په پرتله یې ځوانانو ته د کاري فرصتونو زمینې پراخه کړي او دغه راز د نقدي مرستو لړۍ یې هم چټکه کړې ده. حرفو برخه شوه چې دوی سره د خیاطۍ او د دې ترڅنګ د ګلسازۍ او د کالین باپۍ په برخو کې دوی ته پروژې تطبیقېږي هغه ورته وړاندې کېږي. د زده کړو برخه کې دوی دپاره پروژې وړاندې کېږي لکه انګلیسي او کمپیوټر وغیره. نو اقتصاد ریاست پوره هر وخت هڅه کړې چې دوی دپاره موسسات جلب کړي تر څو دغه اعتبارو او دغه د شهداو وارثانو سره په هره برخه کې مرستې وکړي. له حرفوي زده کړو فارغ شوي ځوانان هیلهمند دي چې د همدې مسلکي مهارتونو له درکه ځان ته روزګار پیدا کړي. پروژه کې 6 میاشتې درس ویلی عملي او نظري او زما اوس په الحال دکان دی د همدا جلال آباد ښار اومې ناحیې د غوچکو سیمه کې د اومې ناحیې کې غوچکو سیمه ده دې کې زما دکان دی خپل شخصي او اوس الحمدلله ښه حلاله نفقه ګټم د همدې موبایل هارډویر په برخه کې زه کار کوم هلته. انشاءالله د دې نه بعد به د دغې مسلک څخه موږ دا استفاده کوو چې خپل کورنۍ ته به حلاله نفقه ګټو او خپله کورنۍ به ننګرهار کې په وروستیو کلونو کې د ځوانانو د مهارتونو پراختیا لپاره د مسلکي زده کړو پروګرامونو ته پاملرنه ډېره شوې چې د مسؤلینو په خبره دغه پروګرامونه د کارموندنې د اسانتیا او ځوانانو ته د ظرفیت لوړولو په موخه ترسره کیږي. د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي د ژمي پر رسیدو سره د ګازي بخاریو د استعمال په اړه اندېښمن دي. دوی وایي تیر کال هم د همدې ګازي بخاریو له امله ځینې کسان مړه شوي وو چې په خبره یاده برخه کې عامه پوهاوي ته اړتیا ده. روغتیا پالان هم د ګازي بخاریو استعمال کې د احتیاط سپارښتنه کوي.
په افغانستان او په تیر شمالي ولایتونو کې د ژمي په راتګ سره کورنۍ د ځان تودولو لپاره له بیلابیلو توکو کار اخلي چې یوه یې هم د ګازي بخاریو کارول دي. د ګازي بخاریو کارول که څه هم د ځینو خلکو په خبره اقتصادي تمامیږي، خو د استعمال په اړه یې کم پوهاوی د کورنیو مړینې سبب ګرځي. مزار ښاریان وایي هغه کورنۍ چې ګازي بخاري کاروي د احتیاط او پاملرنې سپارښتنه ورته کوي. گازی در عموم خطرات خود می داشته باشه، ولی دوستان و عزیزانی که استفاده میکنن بسیار به احتیاط و متوجه آن باشند که نشود خدای نکرده خود را مسموم سازند یا خود و دوستان خود در خطر پرتند. بنابراین توصیه ما برای ایشان این است بخاری های برقی را بیشتر استفاده کنند، چون برقی بدون خطر بوده و بدون ضرر می باشد. باید ما از بخاری یعنی زغالی یا بخاری برقی استفاده باید زیاد شود، خاطر که بخاری گازی خطر زیاد داره. در مثال گذشته ما خیلی تلفات بیشتر داشتیم. یو شمیر نور ښاریان په دې برخه کې له مسؤله ادارو غواړي چې د ګازي بخاریو د استعمال برخه کې د عامه پوهاوی ډیر کړي. اگر یک آگاهی عامه داده شود، بنرها چاپ شود که حساب از همین سوخت‌های فسیلی جلوگیری شود بهتر است. یا تماما فعلا اکثریت از همین امراض از همین آلودگی هوا با وجود میاد. سوخت‌های ناشی از ساخت‌های فسیلی است. یا چی بهتر است که به حساب امارات بتونه از طریق بنرها و پوسترها و گفتخانه معلومات رعایت کنه برای مردم. به حساب گازی این به خاطر از اینکه فضا را آلوده میکنن و مرضای بسیار مهلک و کشنده را پیدا میکنه، جمله مرض تنگی نفس. دیگه به خاطر از این پیشگیری از این موضوع حکومت یا امارت اسلامی وظیفه دارد که از طریق رسانه ها، اخبار، جراید، اخبار شنیداری و دیداری باید ملت مردم آگاهی بدن. به خاطر از این وظیفه دولت است، مسئولیت دولت است که در برابر قبال صحت سلامتی مردمش، ملتش باید آگاهی بده. ورته مهال د بلخ عامې روغتیا ریاست مسؤلین او روغتیا پالان هم د ګازي بخارۍ استعمال برخه کې احتیاط مهم ګڼي چې په خبره یې ګازي بخارۍ د اکسیجن کچه راکموي او د سر ګرځېدو، استفراغ، بېهوښۍ او حتی د ناڅاپي مړینې لامل ګرځي. رسنۍ چې دي تر څو دغه خلکو ته دغه خبره ورسېږي چې دوی د ګازي بخارۍ په ځای باندې نور بخارۍ استفاده کوي او د خپل ژوند په خپل لاس باندې تباه او برباد نه کړي. نو دوی هم تمه ده چې پوره پاملرنه وکړي دې بخش ته او زموږ سره هم په دې بخش همکاري که څه هم دغه ناروغۍ یا دغه پیښې موږ روغتون ته راوړل کېږي، نو دا چې مخکې له مخکې خبرې او څه آماده وي، نو انشاءالله دا مشکل به شمېر به راټیټ شي انشاءالله. اتاق یو کس د ګازي بخارۍ استفاده کوي باید هغه د اتاق یو کړکۍ باید خلاص پرېږدي، ځکه چې د اکسیجن ساحه په هغه په اتاق کې د کمښت له کبله موجود کېږي چې ګاز د هغه له کمښت له وجې له منځه ځي، هغه بیا ګاز ساحه ګرد اتاق نیسي، هغه د هغه نفر چې په اتاق کې اوسېږي د هغه د مړینې سبب کېږي. دا یوازې بلخ نه دی چې د ګازي بخاریو د کارولو له امله پکې یو شمیر کسانو ژوند له لاسه ورکړی، بلکې د مرکز کابل په ګډون په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي، خو د روغتیا وزارت په ګډون یو شمیر ادارو وار له مخې یاده برخه کې د احتیاط سپارښتنې کړي. روح الله روحاني، شمشاد راډیو ټلویزیون، بلخ. څو لنډ او مهم خبرونه درته زما همکار وړاندې کوي. اوچا وایي د ختیځ له زلزله ځپلو کورنیو سره یې اړینې مرستې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د زلزلې له امله اغېزمن شویو 3040 کورنیو سره بشري مرستې کړي دي. یاد سازمان ویلي دغه مرستې د روان کال د نومبر تر 14 نیټې پورې اړمنو کورنیو ته رسولي دي. په راپور کې زیاته شوې چې د هیواد په ختیځ کې د سپټمبر په لومړۍ نیټه شوې زلزلې له امله 409 زره کسان اغېزمن شوي چې له دې شمېر یې 221 زره جدي مرستو ته اړتیا لري.
د بغلان ولایت له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ریاست 525 کورنیو ته د سبزیجاتو تخمونه ویشلي. له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې یا د ادارې او د JCSSO موسسې ترمنځ د لاسلیک شوي هوکړلیک پر بنسټ د بغلان ولایت له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ریاست د یادې موسسې په ملاتړ د دې ولایت په بورکه ولسوالۍ کې 525 مستحقو کورنیو ته له سروې وروسته د 4 ډوله سبزیجاتو تخمونه وویشل. خبرپاڼې زیاته کړې چې په دې لړۍ کې هرې کورنۍ ته د مسؤلینو په شتون کې 1 کیلو د بامیه، ګشنیز، پالک او شلغم تخمونه وویشل شول. ننګرهار کې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې 140 خصوصي روغتیايي مرکزونه له روغتیايي قوانینو څخه د سرغړونې له امله تړل شوي او 5.5 کیلوګرامه له نیټې تیر درمل او خوراکي توکي هم راټول شوي دي. روغتیا وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د خوړو او درملو او څارنې او پلټنې آمریتونو له لوري د یاد ولایت په مرکز جلال آباد ښار او بهسودو، ښېوې، سره رود، چپرهار، روداتو، اچین، سپینغر، بټیکوټ، شینوارو او نازیانو ولسوالیو کې د روغتیايي قوانینو د تطبیق په موخه له بیلابیلو خصوصي روغتیايي مرکزونو او د خوراکي توکو پلورنځیو څخه نظارت کړی چې په ترڅ کې 140 روغتیايي مرکزونه، کلینیکونه او روغتونونه له روغتیايي قوانینو څخه د سرغړونې له امله تړل شوي او 5.5 کیلوګرامه له نیټې تیر درمل او خوراکي توکي راټول او د له منځه وړلو په موخه ټاکل شوي ځای ته لیږدول شوي دي. او وروستی خبر دا چې د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو اماراتي شرکت اجرایوي رئیس د ICRC د اوبو او استوګنې چارو له استازي سره کتلي. د اماراتي شرکتونو له ریاست اړوند د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو اماراتي شرکت اجرایوي رئیس مولوي غلام رحمان کظیم د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC د اوبو چارو له استازي سره د لیدنې پر مهال د 2024 زیږدیز کال په ترڅ کې د مرستندویو بنسټونو په همکارۍ د څښاک اوبو د تامین په اړه ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې د ښاریانو لپاره د څښاک پاکو اوبو تامین یوه حیاتي اړتیا ده او ټول مرستندویه بنسټونه باید په خپلو راتلونکو کلنیو پلانونو کې په جدي ډول د څښاک اوبو ته لومړیتوب ورکړي. خبرپاڼه کې د کظیم له قوله راغلي چې د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو اماراتي شرکت د هیوادوالو د پاکو اوبو د تامین لپاره لنډمهاله او منځمهاله پلانونه او پروګرامونه لري، خو د کابل ښار د اوبو کمښت ستونزو او ځینو نورو مواردو کې لا زیاتو همکاریو ته اړتیا لري. بل لور ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې د اوبو او استوګنې چارو همغږي کوونکي اغلې بیرونیک ویبر یاد اماراتي شرکت سره د دې بنسټ د همکاریو پر دوام ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې د سره صلیب کمیټه هڅه کوي چې له دې اماراتي شرکت سره د هوکړلیک ټولې برنامې په سمه توګه پلي کړي او هیله یې ښودلې چې په 2024 کال کې د اوبو رسولو په نویو پروژو کې هم برخه واخلي. اوس هم څو بهرني خبرونه. په میانمار کې د پوځي حکومت لخوا پر یو روغتون په هوایي برید کې نږدې 100 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د راپورونو پر بنسټ د میانمار په لویدیځ ریکن ایالت مروک یو ښار مرکزي روغتون کې د واکمن پوځي حکومت لخوا په هوایي برید کې تر دې دمه 11 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. په راپورونو کې د یوې ځایي مرستندویه بنسټ له قوله راغلي چې دغه بریدونه پنجشنبه شپه شوي چې د مرګ ژوبلې احتمالي شمیرې یې زیاتېدلی شي او د ژغورنې عملیات لا نه دي بشپړ شوي. په میانمار کې واکمن پوځي حکومت په 2021 زیږدیز کال کې په ولسمشریزو ټاکنو کې له ناکامۍ وروسته پوځي کودتا وکړه. د امریکا استازو جرګې د دغه هیواد ملکي دفاع لپاره د راتلونکي کال بودیجه د ریکارډ په کچه تصویب کړې. دغه جرګې تېره ورځ د 312 مثبت او 112 منفي رایو په ورکولو سره د 2026 زیږدیز کال ملکي دفاعي ځواکونو بودیجه تصویب کړه چې د نورو کلونو په پرتله شاوخوا 8 میلیارډ ډالر زیاته ده. د راپورونو له مخې د متحده ایالاتو ملکي دفاعي ځواکونو ته د راتلونکي کال ځانګړې شوې بودیجه 1901 میلیارډ ډالر ځانګړې شوې چې تر ډیره به د ځواکونو تجهیزاتو او امتیازاتو ته ولګول شي. لدې وړاندې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له چین او روسیې سره د پوځي سیالۍ لپاره په دفاعي ځواکونو د زیاتو لګښتونو ټینګار کړی و. او وروستی خبر دا چې امریکا وایي وینزویلا ته څیرمه په کارایب سمندر کې د تیلو د ناقانونه لیږد یو ټانکر نیولی.
د دې هیواد ولسمشر ډانلډ ټرمپ په خپله ټولنیزه رسنۍ کاږلې چې په کارایب نړیوالو اوبو کې وینزویلا ته څیرمه یو ستر ټانکر چې په ناقانونه توګه تیل لیږدول نیولی. ټرمپ د یاد ټانکر په اړه چې چیرته یې دغه تیل انتقالول څه نه دي ویلي، خو دغه اقدام یې د ناقانونه قاچاق په توګه جرم بللی. په ورته مهال د وینزویلا حکومت د امریکا لخوا دغه اقدام د ټولو نړیوالو اصولو سره خلاف عمل بللی او دا یې د واشنګټن لخوا د نړیوال تالان په نوم یاد کړی. او په پای کې هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. له افغان حکومت سره یې د تعامل په تړاو د ځینو هیوادونو د ویناو هرکلی کړی. د اسلامي امارت د بیان مرستیال وایي چې تعامل یوازینۍ لار ده چې هیوادونو ترمنځ باور زیاتولی شي. له نظام او خاورې دفاع فرض عین وباله. په کابل کې سلګونو دیني علماو په یو پریکړه لیک کې له هیواد او نظام څخه دفاع مقدس جهاد وباله. له تاوتریخوالي ډک چلند یې غبرګونونه راپارولي دي. د پاکستان مطرحو څیرو د دغه هیواد د پوځي رژیم لخوا د سیاسي ګوندونو په وړاندې تاوتریخوالی په کلکه غندلی. او په میانمار کې د پوځي حکومت لخوا پر یو روغتون په هوایي برید کې نږدې 100 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خبرونه مو همدومره وو. له ملتیا مننه. تر بیا ښې چارې.